بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسې په کمپیوټر کې په کوم موضوع باندې خبره کوو؟ پرسونالایزیشن. څه شی وایو؟ پرسونالایزیشن. کله چې موږ او تاسې په دې ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکړو، یعنی ښی کلیک وکړو، دلته یو آپشن پیدا کیږي پرسونالایز په نوم باندې. څه شی؟ پرسونالایز. پرسونالایز څه معنی؟ پرسونالایز یعنی په خپله خوښه جوړول، شخصي کول. مثلا زه دا اطاق راخلم، دا په خپله خوښه پرسونالایز کوم، المارۍ هلته ږدم، دا دلته ږدم، رنګ یې بل قسم ته کوم. نو دې ترتیب ته چې ویل کېږي؟ پرسونالایز. نو موږ او تاسې د پرسونالایز د لارې نه کولی شو څه کار وکړو؟ د کمپیوټر دغه د صفحې په سر آیکنونه چې دي او د دې بیکګراوند رنګونه، دا د کمپیوټر د رنګ او د دې ظاهري بڼې تنظیمات موږ او تاسې ټول کولی شو جوړ کړو. نو دې د خلاصولو دپاره به تاسې رایټ کلیک وکړئ دلته، او په دې ځای کې به هم راسئ چېرته؟ پرسونالایز. کله مو چې پرسونالایز باندې کلیک وکړه، دلته اوس موږ او تاسې سره څه شی وجود لري؟ اول دا اوس چې کوم شکل کې ښکاري هغه تاته ښیي چې دا اوس داسې ده. هو، اوس زه ورته یم چې د دې بیکګراوند بدل کړه. بیکګراوند یې څه وکړه؟ بدل که. دغه عکس ته بیکګراوند وایي که نه؟ زه وایم دا بیکګراوند لرې کړئ، دې په ځای بل بیکګراوند راوړه. نو اوس په بیکګراوند کې عکس ده او که یو رنګ ده؟ عکس ده، رنګ نه ده که نه؟ اوس که چیرې موږ دلته پکچر انتخاب کړی، یعنې په بیکګراوند کې چې راوړه؟ تصویر راوړه، عکس راوړه، او که ورته وایي چې سالډ کلر، یو رنګ راوړه. اوس ګوره چې دا کلیک کړو، رنګونه راوړي. کوم رنګ غواړې بیکګراوند کې؟ دا رنګ، دا رنګ که نه؟ دا رنګ هم انتخاب کړو. اوس چې کله موږ تاسې وګورو، ساده رنګ راغی. زه ورته وایم دا رنګ نه غواړم، بل رنګ غواړم بیکګراوند کې. نو رایټ کلیک کوم، ځم پرسونالایز ته. کله مو چې پرسونالایز باندې کلیک وکړو، دلته ورته وایم چې سالډ کلر صحیح ده، دا رنګ یا دا رنګ یا دې رنګو کې یو هم خوښ نه سو. په کسټم کلر کلیک وکړه، دلته ډېری رنګونه دي، بس خپل هر چې خواته مو منظم کولی سئ. دې خواته راوړه، دې خواته داسې رنګ که نه؟ اوس زه ورته وایم داسې رنګ راوړه، دا رقم که شپږ مې داسې ډن. اوس ګورو موږ چې کله وګورو صفحې په سر هماغه رنګ راغی، خو زما دا رنګ خوښ نه سو. زه یم یو عکس راوړم. څه شی وکړم؟ عکس راوړم. نو رایټ کلیک کوم، ځم پرسونالایز ته. چېرته؟ پرسونالایز. په پرسونالایز کې راغلم، دلته چېرته؟ نو دا خو سالډ کلر ده. که سالډ کلر انتخاب وي، ته رنګونه انتخابوی شې بیکګراوند ته. نو زه ورته وایم چې نه، چې راوړه پکچر، عکسونه راوړه. چې کله موږ او تاسې دا کلیک کړه، دلته چې راغلل؟ عکسونه راغلل. دا د کمپیوټر خپل عکسونه دي وینډوز کې. ښه، دا موږ او تاسې نه دي هغه کړي، د کمپیوټر خپل عکسونه دي. کوم یو راوستل غواړې؟ دا راوستل غواړې؟ دا راوستل غواړې؟ اوس ګوره موږ او تاسې چې کله وګورو بیکګراوند بدل سو، دا بیکګراوند ورباندې راغی. خو که چیرې موږ یو بل چېرته عکسونه ولرو، په یو بل فولډر کې څه وي که نه، مثالا زه رایټ کلیک کوم، نیو فولډر. یو فولډر ما جوړ کړه. چېرته مې جوړ کړه فولډر؟ ډیسکټاپ کې. ښه، نوم ورکوم افغانستان. په دې کې زه د افغانستان یو څو قطعې عکسونه غواړم څه وکړم؟ ثبت کړم. راځم چېرته؟ ګوګل ته. ښه، او دلته چې لیکم افغانستان ویو، د افغانستان څه شی؟ منظرې، یا که خالي افغانستان ولیکو، ده ایمیج به راوړو که نه، چې افغانستان کې څه خل عکسونه راوړو. دا خو چې ښه عکسونه نه راوړي که نه، بیوټیفول راوړو پکې. ښه، دا ټول هغه راغلل. ورته بیوټیفول پلیسز، صحیح ده. مثلا د افغانستان ښایسته ځایونه. دلته یو څو عکسونه زه راخلم که نه، یا ورته هم راخلم، دا عکس هلته ثبت کړه که نه. کلیک کوو، دا به پرېږدو چې لوډ سي. دې نه وروسته زه دا راوړم، ورته وایم سیو ایمیجز. دا عکس څه وکړه؟ ثبت کړه. چېرته یې ثبت کړه؟ مثلا ورته وایو ډیسکټاپ کې. کوم فولډر کې؟ افغانستان. دا هلته څه سو؟ ثبت سو. زه به لږ ښه کیفیت والا عکسونه راوړم، دا ښه نه دي. نو ښه، اوس دا مو راوړل، صحیح شو که نه؟ په دې ځای کې به یو بل عکس راوړو. کوم عکس به راوړو؟ مثلا دا عکس به راوړو. صحیح شو؟ پرېږده چې دا لوډ شي. صحیح شو. اوس راځو رایټ کلیک سیو ایمیجز. دا عکس هم څه کوو؟ سیو یو، هم غلط آپشن کې شوي ول. ښه، سیو ایمیج اس.
دا عکس مې هم راوړه هلته مې څه وکړه ثبت دا عکس راخلم دا مې هملته څه کوم ثبتوم مې پکې سیو ایمیجز صحیح شو که نه او راځم یو څو قطعې به نور هم راواخلو سره ثبت به یې کړو که نه دا به هم راواخلو هلته به یې څه وکړو ثبت به یې کړو بس ده که نه یو څو قطعې که نور هم راواخلو دا به مې سوځولی صحیح ده که نه بس ده ځه اوس د صفحې په سر باندې دا عکسونه لرم زه اوس غواړم له دغو عکسونو نه چې یې وکړم په بیکګراونډ کې راولم که زه راکلیک وکړم پرسونلایز ته ځم دلته څه شی دی موږ سره دا د وینډوز عکسونه دي نو زه ورته وایم چې نه دا عکسونه نه غواړم څه به وکئ براوس آپشن به ووهئ چې به ووهئ براوس کې تاسو کولی شئ خپل تصویران انتخاب کړئ موږ تصویر په کوم ځای کې دي هغه په ډیسکټاپ کې دي نو دلته به ډیسکټاپ ورته انتخاب کړو او کوم یو فولډر و دا افغانستان کوم یو راوړې دا درې واړه ورته څه وکړه راوړه دا راوړه صحیح شو که نه دا راوړه کوم یو دا خو یو دانه انتخابي زه ورته وایم دا صحیح ده اوس ګوره بیکګراونډ څه سو بدل سو وینې اوس چې کله صفحې سر ته راسو دا بیکګراونډ راغی اوس که دا بیکګراونډ زه نه غواړم څه کول غواړم بدل یې کړم بل راوړم ورته وایم دلته به دغه دوه درې عکسونه نه دي دا ټول په یو دفعه کې راوړم ټول عکسونه نو دا په یو دفعه کې څنګه کېږي نو په یو دفعه کې خو په صفحه کې یو عکس ښکاري که نه هدف مې دا ده چې یو دقیقه د یو عکس یو دقیقه وروسته د بلې اتومات اوړي نو دې ته سلایډ شو وایي چې ورته وایي سلایډ شو رایټ کلیک به وکړو لاړ به سو پرسونلایز کې به دلته په څه شي باندې کلیک وکړو دا پکچر په ځای به څه انتخاب کړو سالډ کلر دا انتخاب کو صحیح ده نه ولې صحیح ده که دا انتخاب کو بیا خو رنګ راځي نو موږ خو رنګ نه راوستل غواړو عکسونه غواړو متواتر راولو نو بیا چې انتخابو سلایډ شو مو چې انتخاب که دې نه وروسته به براوس ووهئ چې به ووهئ او هغه فولډر به انتخاب کړئ چېرته چې ستاسو عکسونه دي ښه نو ما عکسونه په ډیسکټاپ کې دي دلته کوم یو کې دي دا افغانستان فولډر کې دي چوز دس فولډر هغه فولډر مې انتخاب کړ مشکل حل شو ټول فولډر خو اوس عکسونه څومره وخت بعد بدلیږي 10 ثانیې نه څونه دي منټ څه لیکلي دي دقیقې 10 دقیقې وروسته به دا بدلیږي ها اوس دا یو عکس ده دا به یې 10 دقیقو موږ انتظار نشو ایستلی که نه چې دا 10 دقیقو پورې بدل نو زه نیم ساعت به یو نیم ساعت بلي که نه نو دا ښه ده سړی عموما یو شی چې ګوره دا کوم کار چې خلک تکرارا کوي هغه خلک څه کېږي خسته کېږي ورسره اکثرت خلک ګورې وایي دا څه ژوند سو که نه وایي سهار شي شپه شي بیا هغه یو کار کوي نه چکر ته ځي پکې نه بل چې کوي دا یو بیکګراونډ هم که ته روزانه ګورې خسته کېږي چې ورته ولاړم دغه یو عکس ده په کمپیوټر نو زه ورته وایم چې نه 10 دقیقې بعد یې مه بدلوه څونه وخت بعد بدل که یوه دقیقه بعد بدلوه یوه ورځ بدلوه یوه ورځ بعد که نه یوه ورځ یو عکس وي چې راځم کمپیوټر ډیسکټاپ کې بله ورځ دی بل عکس وي سړی ورسره تازه کېږي نو زه ورته وایم چې نه یو دقیقه بعد یې بدلوه یو دقیقه بعد ښه خبره نه ده د کمپیوټر چارج زیات مصرفوي او ښه خبره نه ده پوه شوې خو ما اوس امتحان دپاره واچوه ګوره دا تصویر دلته ده څومره وخت دپاره ده 1 دقیقې دپاره 1 دقیقه بعد به څه کېږي اوړي به دا تصویر به بل راځي خو 1 دقیقه څونه وخت ده ډېر وخت ده ځکه 80 ثانیې ده نو 1 دقیقه سي 80 ثانیې چې اوړي بیا مشکل یې دلته اوس دا باندې چې موږ رخصتۍ وخت کې حاضري ته درېږو ګوره هغه وخت نه پوره کېږي که نه هغه 8 دقیقې 1 دقیقه اوس دلته هم همدغسې اوس به انتظار باسو 9 بجې دي که نه فکس د 9 نه یوه واوړي ودرېده تصویر واوښته بل تصویر راغی نو دا موږ سره د بیکګراونډ تنظیمات دي چې له دې ځای نه کولی شو جوړ کړو نو زه نه غواړم بېرته دې بیکګراونډ باندې کلیک کوم ښه او ورته وایم چې بېرته پکچر یو عکس راوړه نو هماغه عکس راغی دلته راورسېده صحیح شو بېرته مې هغه انتخاب کړو نو مشکل خو حل شو که نه او بل زه دغه عکس انتخابوم دا عکس نه ده
دا مې انتخاب کړ سیټ اس بیکګراوند. دا درته وایم چې دا مې ولې انتخاب کړ. اوس ګور دا مو راوړه. دې عکس کیفیت ښه نه ده، ښه ضعیفه ده، ښه نه ښکارېږي. وینې بل اصلا کیفیت یې څه کوي، دا تصویر وړکی ده، دومره ده، دونه ده، آفرین بالکل کش کړی ده، دونه راغلی ده. دا ولې کش شوی ده؟ نو زه راځم رایټ کلیک کوم، پرسونلایز ته راځم. دلته راځم په دې ځای کې آپشن فل ده. څه شی ده؟ فل ده. که فل وي څه کېږي؟ که فټ وي، فټ وي چې څومره تصویر ده هغومره یې راوړه چار اطراف کې، بیا څه کړه رنګ ورکړه. اوس ګوره زه ورته نه دا په خپل اصلي سایز کې راوړه، اصلي سایز هم دومره نه ده که نه، سنټر څومره چې وګوره اوس په اصلي سایز یې دومره ده او هغومره په سنټر کې راغی، چار اطراف یې دا رنګ راغی. ښه او که چیرې تاسې کشوئ ټایل څو دانې که دا تصویر اوس څه کېږي ډېرېږي، څو دانې چې ګورئ صفحې په سر راغی په خپل اصلي هغه باندې. دا په شرط د دې چې د تصویر سایز وړکی وي. ښه که تصویر کوالټي غټه وي نو هغه نه ټایل کېږي، ځکه تا خو یو دانه یې ټول صفحه یې نیولي. نو دا اوس که وړکی تصویر راوړې ټایل او سټرچ و د دې دا پوزیشن د دې ځای نه تبدیلولی شي چې په کوم شکل سره ته دا کتل غواړې. نو زه بېرته ورته وایم سټرچ یې کړه، سټرچ یعنې کش. اوس ګوره کش یې کړه ټوله صفحه یې ورباندې ولیده. نو دې ځای نه موږ او که داسې دې هم خوښ نه سو نو بل د عکس بدلولو طریقه داسې هم ده. ښه زه راځم دلته ګوره دغه عکسونو کې دا عکس مې خوښ سو، زه ورته وایم دا راوړه صفحې سر ته. نو رایټ کلیک کوم، ورته وایم چې سیټ اس بیکګراوند، سیټ اس کومه ده کومه ده سیټ اس بیکګراوند نه لرو. اوس به یې خلاص کړو، دا نه سیټ کېږي. اوس به رایټ کلیک وکړو، ورته دا به ایسته کړو که نه، دا په انټرنټ پورې هغه لري براوزر کې فارمټ یې دې تصویر فرق لري. دا تصویر رایټ کلیک کوم، ورته وایم چې څه شی سیټ اس ډیسکټاپ بیکګراوند. څنګه کولی شو موږ او تاسې دا تصویر څه وکړو ثبت کړو په بیکګراوند کې. اوس چې کله موږ او تاسې وګورو ډیسکټاپ کې هغه تصویر له دې ځای نه هم راغی بغیر له دې چې چېرته لاړ شي پرسونلایز ته لاړ شي. نو په دې پوه شو چې څنګه موږ کولی شو د تصویر بدل کو، منظم یې کو، ترتیبات دې جوړ کو. اوس یو شی به بل اضافه هم پکې در وښیم. دا یې ما کمپیوټر ده، ما دا تصویر خوښ کړه چې زه دا کېږدم. هر سړی راځي ګوتې وایي بل تصویر دی، زه وایم دغه بیکګراوند دې څوک بدل نه کړي، همدا تصویر دی. زه یو پوهنتون لرم مثال وایم، ټولو پوهنتون کمپیوټرو باندې مې دلته د خپل د کمپیوټر لوګو د پوهنتون لوګو لګولی ده چې دا باید په بیکګراوند کې وي. محصلین راځي هغه کې ګوتې وایي دا بیکګراوند ایسته کوي بل راځي. زه وایم دلته ګمرک کې چې څومره کمپیوټرونه دي ټولو باندې چې ولګوم د ګمرک لوګو ولګوم په بیکګراوند کې کمپیوټر. ما خو ورته ولګوله مامور ځي هغه بدلوي بل شی ورته. نو زه ورته وایم چې څه وکړم، یو پالیسي جوړوم چې د دې کمپیوټر بیکګراوند څوک تغیر نه کړي. د دې کار دپاره به تاسې څه وکړئ، دغه بټنه وینئ، دې بټنې ته چې وایي وین کی یا وینډوز لوګو کی. هغه بټن چې د وینډوز علامه ده پې دې بټنې ته وین کی وایي یا وینډوز لوګو کی. دا به ونیسو د آر سره یو ځای رن راځي، په رن کې به ولیکو چې څه شی جی پی، چې به ولیکئ جی پی ای ډي آی ټي نقطه یا ډاټ ایم اس سی، دا به ولیکئ جی پی ایډیټ ډاټ ایم اس سی. ګورئ څوک چې دغه ویډیو یوټیوب کې ګوري هغوی ته وایي ګوره څنګه به وکړئ. تاسې به لاړ شئ په کیبورډ کې به دغه بټن ووایي وین کی د څه شي سره د آر سره رن راغی. دا به ولیکئ دلته جی پی ای ډي آی ټي نقطه یا ډاټ ایم اس سی. دا مو چې ولیکئ رن کېدې نه وروسته به انټر پسې ووهئ. چې به وایي انټر به ووایي. چې انټر دې وواهه اوس یوه بله صفحه راځي لوکل ګروپ پالیسي ایډیټور، دا صفحه راغله. دلته به تاسې راشئ د آخرین آپشن ته ایډمنسټریټیو ټمپلیټس، چې شي په نوم باندې آپشن ده ایډمنسټریټیو ټمپلیټس، دې باندې به کلیک وکړئ. دلته چې راغلی بیا به چېرته کلیک وکړئ ډیسکټاپ، چې شي باندې به کلیک وکړو، نه ډیسکټاپ نه وبخئ کنټرول پینل باندې. کنټرول پینل کې به بیا راسئ چې شي ته پرسونلایزیشن ته. پرسونلایزیشن کې به ورته وایم چې پریونټ چینجینګ ډیسکټاپ بیکګراوند، د ډیسکټاپ د بیکګراوند ته بدلولو مخنیوی وکړئ. دا کلیک کوو، دا مو کلیک کړه او ورته وایو چې انیبل څه شی انیبلډ
enable مو چې اوکې کوئ نو چې کله موږ تاسو ګورو بیکګراوند خو شته ده کنه او سړی راځي وای دا ما نه خوښیږي تر راځي زه بدلوم رائټ کلیک پرسونالایز ته پرسونالایز ته لاړ شي some of these settings are hidden or managed by your organization وای دا تنظیمات ستاسو د ادارې په واسطه هایډ شوي دي ته پکې ګوتې چې هر څه وکړې ته دا تصویر اوس نسې بدلولی دي ته موږ هغه سیټینګ تطبیق کړو نو زه غواړم بیرته دوباره دا الاف کړم چې موږ وکولی شو دا بیکګراوند څه وکړو تغییر کړی شي هر سړی د خپلې خوښې مطابق بیا زو رن ته وین کې یا وینډوز لوګو کې د آر سره ځو رن کې لیکو چې شی gpedit.msc دا به ولیکو او راځو دلته administrative templates او دلته راځو چیرته کنټرول پینل ته او بیا هم پرسونالایزیشن ته په پرسونالایزیشن کې prevent changing desktop background ډبل کلیک وکړو دوباره ورته وایو چې not configured apply او اوکې نو دا موږ سره وو د ډیسکټاپ بیکګراوند تنظیمات او د هغه مربوطه ګروپ پالیسی چې څنګه کولی شو څه وکړو تنظیمې کړو نو بس که سوال پوښتنه انتقاد پیشنهاد څه لرئ چیرته یې ولیکئ لاندې کمنټس باکس کې خپل نظر او هر څه چې لرئ هغه ولیکئ او ډیر وخت نه وروسته مې مثلا وکولی شو چې تاسو ته ویډیو ترتیب کړو دا هم د قاري صاحب د برکته کنه وخت نشته ده نو دې په خاطر باندې چې مشکلاتو 2 میاشتې موږ ویډیو نه اپلوډ کړي نو قاري صاحب هم دا تقاضا وه چې زه یو چاته خیر ورسیږي نو ویډیو هم ثبت کړله او تاسو لپاره به انشاءالله دغه لړۍ د ابتدایي کسانو دپاره نو هغه کسان چې غواړي کمپیوټر زده کړي وکړي بیخي د صفر نه نو هغوی دې دا ویډیو غواړي د نورو دوستانو سره څه وکړي شریکه کړي چې هغوی